تاسو ګورئ دوستانو دا بد حال ده د چارې محبس څلور لارې ده محبس څلور لار نه تر چارېدو پورې هیڅوک پیاده نشي تللی ډېر بد وضعیت دی ګورئ راه بنده ده پورې سړک مکمل بند دی او دغه طرف ته چې دی دا ګورئ سړک په منځ کې مالونه خرڅېږي دا په چارې محبس ساحه ده چارېدو ساحه کې بیخي بنده ده مطلق بنده ده دا وګورئ دا ګورئ دې طرف ته فرایان هم ټولې بندې دي نو دا هغه د چارې محبس ساحه چې مخکې د نفوس نه د رش و پش نه ډېره پاکه وه اوس یې تاسو ګورئ چې په کوم حال باندې ده دا ګورئ پورې ټول سړکونه بند دي موټرې بند دي توقف دي د موږ د لونګیو او د چپنو والا رئیس چې دی هغه نو په خپله ناحیه کې د لونګیو او د چپنو په خوشحالیو دی دا رش ګورئ تاسو د سړک په منځ کې موټرې او مالونه خرڅېږي تاسو وګورئ دا حال دا رابندیان یې وګورئ دا د چارې محبس نه دا لاره بنده ده تر چارېدو پورې دې بد حال ته تاسو وګورئ نو غږ کوو په 12مه حوزه باندې په ناحیه باندې بې کفایته ناحیه باندې چې د دغه ستونزې او مشکل مخه ونیسي چون د اختر شپې ورځې دي هر سړی بازار ته راوځي دغه مالونو هم قیمتونه لوړ دي ماما په څو دي مالونه څو دا په څو دي 9000 دا خو ډېر وړوکی ده که دا څنګه په 9000 څو دي دا ټول 9000 دي ټول 9000 دي دا په څو دی دا اول دومره قیمته دي څه کول دا هغه ده که نه کرنسي دغسې کړي دي چې ضعیفه شوي دي څه وایې ښه ډېر